بسم الله الرحمن الرحیم. د استانبول په کنفرانس کې د اپریل په 16 تاریخ د افغانستان د اسلامي امارت موقف دا دی چې په دغه تاریخ باندې په دې کنفرانس کې ګډون نشو کولی. په دې رابطه زموږ مشورې لا هم جریان لري او دغه موضوع زموږ تر بحث لاندې ده. هر کله چې په دې رابطه باندې پرېکړه وشي هغه پرېکړه به بیا موږ خلکو سره شریکه کړو انشاءالله. الرحمن الرحیم. موقف امارت اسلامی افغانستان پیرامون شرکت در کنفرانس استانبول و تاریخ 16 ماه اپریل این است که در این تاریخ ما شرکت کرده نمیتونیم. البته موضوع زیر بررسی ما قرار داره، مشوره ها هم جریان داره. هرگاه در نتیجه مشوره ها و بررسی هر فیصله که صورت گرفت آن فیصله را باز ما در همان وقت با مردم شریک خواهیم ساخت.